کې پنیر دی، زیتون دی، هګۍ دی، غوښه ده، رومي دی، مرچک دی، دې کې نور شی نه وي. دې ته وایي پیزا کباب. پیزا کباب دا به خارجیان خوري. دا فرمایشتي کباب دی، د دې نه نور باندې کبابونه نشته دی. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ننګرهار همیشه بهار دلته راغلی وو د ادم خان کبابي ته. نو له خیره ورځو کیسې ورسره کوم، ملتیا راسره وکړئ. ډېر مشهور کبابي ده، ډېر لرې ځای چې راغلی وو ورته. لیدونکو د ادم خان ورور امید خان کبابي سره خبرې کوو. دا مخامخ چې تاسې راسره وینئ نو کیسې ورسره کوو څنګه ده د کباب سیزن څرنګه ده، خلک راځي نوشیجان کوي، خوري نه خوري. نو راځئ ملتیا راسره وکړو. ستړی مه سې ورور، تاسو سلې مشئ بخیر راغلی. خاص راغلی یو ننګرهار ته، خاص تا لپاره راغلی یو. سال ده الحمدلله، شکر دی وروره.
ښه ده. الحمدلله. څو رقمه کباب جوړوئ تیاروئ ماشاءالله مشتریان خو ډېر دي خلک خو ډېر. بس موږ قسم قسم کباب جوړو قربان چې یو پنیر زیتون پکې مکس کوو یو هګیداره څوک غواړي هغه ورته جوړو یو ساده څوک وایي ساده ورته اچو یو څوک راځي خالي غوښه غواړي خالي غوښه ورته اچو څوک راځي بې مرچکه واچوه څوک وایي دڼیا پکې ماچوه څوک وایي رومیان راته ماچوه قسم قسم کباب ورته جوړو. په خپله کوم یو کباب دې ډېر خوښېږي؟ خلک یې د ننګرهار هم خوري. ولې نه هر وخت موږ لګیا 24 ساعت موږ بس کم کباب مشتري سره ماته خپل هم الحمدلله. او دا غوښه دې کومه استفاده کوئ؟ غوښه خو موږ خپله قصابۍ نه میخې راوړو که نه جاپیز نه. دغه کې نور څه مواد دي؟ زیتون هم استفاده کوئ؟ دې کې پنیر دي زیتون دي هګۍ دي غوښه ده رومي دی مرچک دی دې کې نور شی نه وي. دې ته وایي پیزا کباب. پیزا کباب دا به خارجیان خوري؟ دا فرمایشتي کباب ده د دې نه نور باندې کبابونه نشته دی. دا خوراک څو ده بیا؟ دا خوراک نه دا کیلو دا کیلو 600 روپۍ. څو دوکانونه مو دي په دې ننګرهار کې؟ زما مشر ورور د بره دوکان کې ناست دی عالم خان 3 دوکانه دي زموږ. ښه ټایټ چلیږي؟ شکر ده الحمدلله. سرویس یې یو رقم ده که فرق لري؟ یو رقم. دوستانو دا خاندانی کبابیان یاستئ؟ موږ پدری کبابیان یو. ابا هم اوس دغه کار کوي که نه کوي؟ ولې نه هغه هم کوي. کله کله شوقي میخ به Dapat kau saat servis itu. Daya kau di mana? Kilo, korak, bau, cara gue. 3. Dah garam kawat. Dah satu kilo lebar lagi ke dah? Agak di sebelah ni.
او دسته بدل کړ دا غټي زارت کم شي دې کار وکړي کتونکو ورور ډېر بد مصروفه ده نو اخري یو څو پوښتنې ډېر کو دې موږ هم له دې ښایسته جینه ځو نو واده مادو به دې کړی شکر د هزار څو بچیان دي دوه یو واده دې کړی ده یو بل ته خو به دې نیت نه وي ښه همې مشرور کړي دي بس دې نه کې نو خوشحاله سو کیسې هم سره ورکړې ماشاءالله رش ډېر دی در باندې نور مزاحم کېږي نو درته ژوندی اوسې ورور تاسو نه جهان منه چې تاسو راغلي یاست لیکواله خوشحاله اوسئ لیدونکو دا و دې نن ورځې خپرونه انشاءالله بل ویلوګ کې بل یو ښایسته ځای په تاسې باندې وینو تر دې دمه خدای پامان